السلام علیکم مینوالو کتونکو بالرانو بیټسمنانو فیلډرانو کوچونو امپایرانو او ښایسته مونږ پښتنو ټولو باندې زما د مینې نه ډک سلامونه تاسو ته په خپلې خوښې پروګرام مرحبا بکم کې ډېره هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او ډېر خوشحال به وي. ماته پته سته د نن خوشحالۍ وجه یو ټولو یوه وجه ده، ځکه چې مونږ وطن پاکستان چې کوم دی هغه سیمی فاینل کې میچ وګټلو. ټولو ته ډېره مبارکي ورکوو. انشاءالله فاینل کې به هم وګټي او دا ورلډ کپ انشاءالله زمونږ دی. انشاءالله امید لرو چې تاسو ټول به میچ کتلی او اوس به مونږ پروګرام ته تاسو ناست یئ. لاندې چې کوم نمبر لیکلی دی په هغې باندې مونږ سره تماس ونیسئ، مونږ ته د خپلې زړه خبرې وکړئ، چا ته څه پیغام رسوي هغه پیغام به ورکړو، چا څه فرمایش وي د سندرو، چا ته زړه کې څه خبرې وي مونږ ته څه پیغام وي زر مونږ ته راکړئ. ګرانو کتونکو نن سبا چې کوم دی ماشاءالله چې وګورو بار موسم ډېر ښه شوی دی او چکرې وهي. ماته لکه نن یو زما کار کې یو زما ملګری دی، هغه ماته یو داسې لږ پیغور راکړو، وایي چې لکه تاسو پښتانه چې کومه دی هغه بس کار ته ځي او کور ته ځي، چېرته ګرځي نه، لکه بار نه ښکاري، څه اکټیویټیز یې نشته. نو ما خو داسې څه لکه ما په سوچ کې خو داسې خبره نشته، که تاسو چېرته سوچ کې څه داسې وي. کول راغلی دی، هغه نه به تپوس کړو. سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. ټولو نه مخکې خو د یوم اقبال ډے ده، نو په جمیل اقبال صاحب باندې او ستاسو ټول ټیم باندې او کتونکو باندې او مسافرو باندې سلامونه. وعلیکم السلام. تاسو ډېر یوم اقبال مبارک شه. خیر روغې جوړې. د پاکستان میچ ګټلی دی، هغه خو ډېره مبارکي. هغه هم د ټولو ډېره مبارک شه. ډېره مبارک شه ماشاءالله. ډېر ښه میچ و، ډېر تکړه میچ ماشاءالله. ډېره مزه وکړه. بیګام ما کال کړو که نه، هغې ویل چې ګټي به که نه، نو یم انشاءالله څه به مونږ دعاګانې کوو او څه چې دی همت وکړي نو ګټو به انشاءالله. فاینل به هم ګټو جی انشاءالله، ضرور فاینل به هم ګټو انشاءالله. تاسو میچ وکتو که نه پوره؟ بالکل میچ هم وکتو او د پاکستان وومن ټیم هم نن چې دی نو آیرلینډ نه ګټلی 3-0 سره، هغې کې هم برتري حاصل کړې ده. جی ماشاءالله به ورته وایو که نه. بد نظر نه ساتي. امین امین. دغه ما سوال ماته نن په کار باندې یو ملګري یو پیغور راکړو، د وړوکي شانې پیغور، چې تاسو پښتانه چې کومه دي هلکان چې کومه دي کار ته ځي او راځي، چېرته څه اکټیویټیز نشته، تاسو په دې باره کې به څه وایي؟ صحیح خبره بالکل. دا رښتیا ده. خورشید رور ساده ګل څه شو؟ هغه لږ مصروف دی، هغه په زر علامه انشاءالله روان ته به هغه راشي. خو دی که نه د خیره؟ ښه دی بس لکه الله دې روغ صحت ورکړي. خیر اغلو آمین. هغه په زمونږ ګران دی که نه. اوس هم سلامونه کوواټ والا هم غیر حاضر دی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. راځي به زر به راځي انشاءالله. پروګرامونه ارینج کېږي. ډېر ښایسته دی. نور ملګري به هم کال کوي او ښایسته غوندې ګانو لګوي. د ودونو سیزن هم د پاکستان ټیم ګټلې ده، هغې ته یې ډالۍ کوي. ولې نه که تاسو لږ زمزمه کېږي ډېر خوند به وکړي. ما په خیال کې کول ډراپ شو، ډومبی کول او ډېر ښایسته خبر وکړه او یوم اقبال مبارکي هم راکړه. یوم اقبال او د پاکستان میچ ګټلو. یو بل کول دی موږ سره ګران کتونکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ خیر روغ جوړ؟ بالکل خیر و خیرت ده. تا دعاګانې دي جي سپوت بھائی ته خیر جي؟ شکر دی الحمدلله. تاسو مینه دعاګانې دي. څنګه یې؟ میچ بعد څنګه خوشحاله یې؟ بس تا دعاګانې دي جي. ماشاءالله. ما سوال کولو مخکې چې مونږ پښتانه چې کومه دي تاسو په خیال کې هغوی اکټیویټیز لري که څنګه؟ ما ته په کار باندې یو ملګري پیغور راکړو چې تاسو پښتانه هلکان چېرته ګرځي نه، چېرته چکرې نه وایي، بس کار ته ځي راځي. تاسو په دې باره کې به څه وایي؟ مونږ خو ګرد پښتانه خو ورو یاسې چکرې وایي، ګرد پښتانه چکرې وایي، نور هېڅوک نه وایي. زه چې خپله هم بار ګرځم ماشاءالله پښتانه دومره ښکاري، هغه بس دلته امارات کې لکه هغوی په امارات په پښتانو کې باندې هر ځای ته سعود بھائی جی کار ځای ته ګوره جي، که ټیک ټاک کې کې جي، که کرکټ کې کې جي، کار ځای ته کې جي. ګرد پښتانه دي جي، سټار دی جي او سټار خو دی. او چې کم پښتانه لکه کم اکټیویټیز کې نه دي هغو په باره کې هغو ته به تاسو څه پیغام چې اکټیویټیز څه کرکټ څه فوټبال شوق پیدا کوي ضروري دي که نه؟ لکه صحت لپاره او یو دا یې که نه چې ملګرو کې یو دغه یونایټ شي او لکه یو ښه ګپ شپ شي او میچ شي او لکه یو نو اکټیویټي ایکسرسایز هم وشي. دا ښه خبره ده. بالکل ضروري ده داود بھائی. دا خو زندګي حصه ده که نه؟ دا به کوو چې په کار دی که نه؟ لکه سړی لږ چست رواني. بالکل په کار دی چې که ژوند کې مستي غواړې جي نو دا شی کوه جي.
او مستی لکه هغه بله مستی خو نه، خو دغه مستی لږ پکار ده، لکه کرکټ وي ورسره څه تفریح وي، د میچ ګټلو پریشر وي، د میچ حلولو پریشر وي، دغه لکه ډېر خوند یو جذبه جنون وي پکې. بالکل بالکل سعود بھائی نو خو خیر جی ماشاءالله هفته د خیر سره تر کړه جی. الحمدلله هفته خیر سره تر سره. دلته موسم هم امارات کې ډېر ښه شوی دی، ان شاء الله خوند کوي اوس سړی لږ بار ګرځي، کنه دلته ګرمي ډېره ده. دا 2 ورځې کېږي دلته بلوچستان کې هم یخني هم لګېدلې ده جی، باران هم شته جی که نه. او سجي مجي مو پخه کړي دي که نه؟ یاره بس خو خامخا ورو داسې باران ورېږي جی، تورو چای ورته څکو جي، تاسو پروګرام ګورو که نه. واه واه، به باران په باره کې به لږ زمزمه شي مو لپاره. زه به باران باره کې زمزمه وکړم جی، پروډیوسر صاحب ته ریکویسټ کوم جی چې مونږ ته د بیا باران سندره ولګوي. ضرور انشاءالله سامي صاحب ریکویسټ دی انشاءالله ضرور به ولګو انشاءالله. تاسو که لږ زمزمه شئ. لاس د مینې راکه نه ټوله دنیا یې راکه، دا د باران شپه ګله نن مونږ کره تېره که، دا د باران شپه ګله نن مونږ کره تېره که، لاس د مینې راکه نه ټوله دنیا یې راکه، د باران شپه ګله نن مونږ کره تېره که، دا د باران شپه ګله نن مونږ کره تېره که. واه 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 جی ماشاءالله، سم رنگ برنگ دکړو محفل مونږه والا. بالکل رنگین تکنیو جی، نو پروګرام رنگ پرنګ کومه جی. خود ماشاءالله ستا نوم په شان تاسو خبرې هم رنگین ترین او دا محفل هم رنگین ترین شي. ډېره مننه چې تاسو کوله. سعود بھائی جی بھائی دا کې ما سره سردار پانا ګل ترین ناز د ګلبدین ترین ناز د قربان ترین ناز تاسو سپیشل سلامونه ویای جی. بس نور وخت نه ضایع کوم جی، وخت را کول یو جان مننه ګل دی غواړم ګل اوسې خو عمر دی د ګل مشه جی، خپلو دعاګانو کې میا ساته جي، شپه دعاګانې کې مو یاد الله دې خوشحاله وساته قربان. ډېره مننه جی، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دغه اوس زمونږ رنګین ترین اور د بلوچستان نه مونږ ته همیشه کول کې الله یې خوشحاله وساتي، همیشه په شان مونږ پروګرام چې کوم دی هغه کې ښکلا راولي. او رنګین ترین مونږ ته دغه ویله چې کوم اکټیویټیز وي، گیمز وي، کرکټ وي، دغه څه پکار دی په ژوند کې. مونږ کله که ماشومان که نه، لکه مونږ نه ډېر فیملیز لکه پلاران چې کله ماشومان کرکټ ته ځي، فوټبال ته ځي، هغه نه پرېږدي، وایي چې مزه یي. نو یو طرف نه لکه ښه خبره دا هم ده، لکه ماحول داسې ده، لکه خو بیا هم پکار دی چې لکه قسم ځای وي، یو مونیټر ځای وي، سړی ته پته وي چې دا ځای ښه دی. هغه زه ته پکار دی چې کرکټ له فوټبال له هر څه لپاره چې کوم اکټیویټیز دي، گیمز دي، پکار دی. دغه ژوند یو اهم حصه ده صحت چې وي، چې صحت نه وي نو سړی مازغه څه کار نه کوي. او صحت سره سره اوس مونږ ته په نشر کې یو ښایسته سندره آماده، سندرې ته به ځو، سندرې نه پاس میلاویږو. ویلکم بیک د مې نه پاسه یو ځل بیا مرحبا بکم پروګرام کې تاسو ته هرکلی او مرحبا بکم وایو. امید لرو چې روغ جوړ به او د ښایسته سندرې نه به تاسو خوند اخیستی. ګڼو کتونکو تاسو څنګه پته شته نن میچ ډېر ښکلی او ماشاءالله زمونږ پاکستان چې کوم دی فاینل ته ورسېدو. تاسو په دعاګانو باندې او بیا هم تاسو ټولو نه ریکویسټ دی چې بیا دعاګانې وکړئ، دغسې لاسونه اوچت کړئ چې فاینل کې به هم میچ وګټو. ځکه چې دا څوک دی؟ السلام علیکم. دا خو لوبغاړی صاحب راغلی دی. ویلکم سر، ویلکم ټو د شو. زه ولاړم ماشاءالله راوله ډایرکټ د میچ نه راغلی سر جی. میچ رانم کنه جوش کې اوس هم جوش کې دومره جوش او جذبه کې لکه کټ کې تر اوسه پورې کټ کې کټ چرته کولا او مال بشوي خو ماشاءالله ماشاءالله سر ولې ته ځوې څنګه وکړې دی سر؟ ډېر نن دی ماشاءالله. یاره داسې سوړي موړي راته میلاو شوې کنه چې پکې سیمي فاینل ته راووتم. ټول کوم دعاګانې را سره ډېرې دعاګانې چې کله 50 به ووایو الله ته وکړي یا الله تاسو د 50 چې کوم وکړه د سر جی 50 هغه بس کمال مین اف د میچ وي تاسو سر جی. ما په خپل سترګو وکړه. ورته یو خبره کوم جی زموږ قوم باندې الله تعالی ډېر رحم او فضل کوي. دا څه حالات دي زموږ قوم باندې. حکومت راشه د کرکټ لوبغاړو ته چې تکړه شي سیمي فاینل ته وځي، بالکل چې دا قوم د ټینشن نه وځي. صحیح. او تاسو نوم خو ماشاءالله ګاډو کې نه هر څوک تاسو پیژني، لوبغاړی صاحب چې دی ماشاءالله ګاډو کې نه زما دومره غټ نوم دی الله تعالی دومره غټ نوم دی، دومره غټ نوم لکه دومره غټ پروګرام ته هم رالو انټري وکړه چا لکه روک ټوک خو نه وکړ سر جی؟ روک ټوک به ولې اچانک داسې بیټینګ کې خو تا ته پته نه پېښوري خو ټولو کې تکړه یم. زه خو چې څوک راته بال راولي څوک راته هم بال راولي، خو چې څنګه بال وکړم دا شته که نه ګواهان شته، ګواهان زما څنګه لکه تاسو بال راولېدلي چې تاسو دا هیټ چې کومه دی که نه او دا دومره تیز که نه. او سر جی صبر وکړه ورته وایه یو ټلیفون راغلی. خیر دی راځي دی. سلام علیکم. راځي دی خو نه پرابلم هغه به نه خبر کېږي.
ګوره تا خبره کول د بالینګ جی هغه پرېږده ما د هغه ابو در زه هینډل کوم شاتنې کس چې کوم امپایر ولاړ ما په خیال کې کول ډراپ شو که څه او ته ما ته ګوره توجه ورکړه که نه دا خبره څه کوله ما ته ما دغه کوله چې تاسو چې کوم هیټینګ دی که نه ما رویدلی چې دا ډېر لکه راکټ په شان دی راکټ غوندې کې دی دا ګوره د دې یو ثبوت اوس په اسلام آباد کې هم ناست دی او ما دا هم اورېدلی چې تاسو ډېر خلک زخمي کړي هم دي نو هغه بس هغه وشي که نه نو هغه بل لاوشتي هغه څوک دي سر چې تاسو به هغه زمونږ د خیبر د ټي وي ډایرکټر صاحب دی که نه ذکر الرحمن نوم به یې اورېدلي که نه هغه چې لاس خوږ دی یار ته مخکې مه ځه که نه هغه راته بال کو داسې کار دی که نه هغه راته بال کوم مې راوله ډېر کارېدلی و ما ته او د ټولو سلا وه ورسره خو چې څنګه یې بال وویشتو قدرتي کار وکړو چې ما داسې کړو که نه او چې بال داسې ډنګ شو د هغه په دا لاس ولګېدو اوس یقین نه راځي اوس ولم لاس وګورې او څوک ورسره خوا کېناست لاس ونه وګورې ته زکي سر ګیټ ویل سون او انشاءالله نه بس هغه نه ټیکېږي هغه ټول عمري داسې وي بس ماشاءالله ماشاءالله او داسې نور هم تاسو څه قصې څه واقعې شوي دي ډېر کسانو بیا پکې یو بل راته راغی هغه وي زه د سپینر کوم مشر صاحب ته سپینر ورته ولم سپینر وکړو واو هغه مې زه ته راووله هغه چې بال راته راویشته داسې که نه زه ورته ولاړم ما ته پته و چې د بال به کم خواته وي د بالر نوم تپوس خو رانه نه کوې که نه سر جی تاسو کیسه خپله وکړې ډېر خوند نه بالر نو د بالر څوک و د بالر وی څوک و دغه بالر څوک زمونږ قاضي صاحب الله دې وبخښي ډېر ښکلی بالر و زمونږ عارف قاضي او جی هغه ورته ولاړم که نه چې بال یې راوویشتو که نه مشر صاحب ورته یې بوډکی وی مې زه تېر راوله خو چې څنګه یې راوویشتو که نه نو بال لاړو کینیډې ته مشر صاحب ورته یې ورشي اوس دا بال د کینیډې نه راوړه او هغه پسې لاړو هغه تللی دی هلته یې ګوري لکه دومره تکړه فیلډر دی او نه فیلډر چې دی منډې ورپسې ګوري ته یې خپلې پیسې به لګې خو واپس چې څوک ورې دا بال یې نه وړه داسې نور کسان به ډېرې تاسو قصې داسې مونږ اورېدلې دي او یو درېیم دی نه تپوس نه کوم درېیم څوک دی سر جي مونږ ډېر حیران یو دغه درېیم خو چې کم دی که نه په ده باندې د چا هم دم اثر نه کوي پوه شوې دا موږ سره میډیم فاسټ بالر دی میډیم فاز دغه بس دواګانې شوي که څنګه دا او د سره انتهایي دواګانې دي او پوهېږم چې دنیا بالران پرې راله دلته دوبۍ ته خو د چا بالم کارونه کوم خو دا لوبغاړی چې هیټ دی او هیټ دی لوبغاړی صاحب بس ما ته ووایي چې دی به تا ته بال راولي او دی به ته څنګه دا کوې ما میډیم فاسټ کې رالو بس میډیم فاسټ کې راوویشتو او ووایې تا راته تپوس نه کړو چې دا بالر څوک و سر جي دغه بالر څوک دا زمونږ ډېر خوږ زمرد بنیري صاحب و ده راته میډیم فاسټ بال کو او ورته ولاړم خو چې داسې یو ټک پیو و که نه او بال لاړو امریکې ته مشر صاحب ویلي لس ورځو کې بیا را پیدا کړې دا ټول مې دلې آوټ کړي دي اوس ته خپله خبره کوه لکه دا خو سوپر سکس و که نه سوپر سکس نه دا سوپر سکس کې بره سکس دا سکسر جانو والے پوزه پورې ښه جي ښه ماشاءالله او تاسو چې کوم کپتان دی بابر بابر ښه دي ګوره ښه گیم کې هغه خو مثال یې داسې قریشي صاحب دی لکه نن چې کوم میچ کې و که نه هغه لږ ډېر ښه وچلېد هغه تاسو سره ټیپس ورکړي ګوره خلک نه پوهېږي که نه خلک نه پوهېږي زمونږ د سورون دا چې ناستې دا تبصرې مبصرې پکې که هم نه پوهېږي هغې وجه سره بابر اعظم په ګوره یاد ساته ښه کپتان هغه یې که نه چا ټیم مینج کړي ګوره یا به زه دا کلاډیان کنټرولوم یا به زه په خپله لوبه کوم دا دوره میچونه دا دوره پلانینګ ډېر سنجیده او ډېر دغه سړی دی که نه نو ګوره هغه سې چې لکه په اخري ته پته وه چې په دې میچ کې به څه ونه کړه خلک یې وباسي خو خلک دې ته نه ګوري چې دا ټیم یې څنګه سمبال کړی مینج کول هم یو کار دی که نه یار دا سړی نشي کولی ټیم مینج کول ګران دی کال واله سلام علیکم جی لوبغاړی صاحب وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته کعبة علی امریکان د پاکستان نه ویا پاکستان کې بونیر نه بونیر او دا هم زمونږ د کرکټ ډېره ښه لوبغاړې ده نوم یې ښاپیری نریشا کابل دا د کابل ټیم کې ده کابل ټیم کې سلام خپل روان دي او دا څنګه خپل پروګرامونه زموږ لپاره راوړي او دغه تاسو ته سپیشل سلامونه زمرد ته سلامونه ا دې کیمرامین ته اپریټر ته ټول مسافر دا خو اوټ شو دا اوټ شو دا خر روان بال برو ما وایي ما چې بال برو ولي زه ورته ولاړم نو زه ویم چې څوک شته د هیډ افیس نه یو بال راولي چې زه یې چاکا کړم ټول عمر مې چاکې غواړي که نه یو بله قصه ما اورېدلې د سرجي دا چې شاهین افریدي څه دی دې ته هم د بالینګ پیس لکه تا ته راغلی د ضرور زما شاګرد و ریاض افریدي ستا شاګرد او زما شاګرد ما به چې کوم ټایم کې کو دی به راتلو که نه ما پسې به یې ویګ ګرځم
او ډیر خو ګوره خدمت خپل سینیر وکای کنه ټول خود پکار دی نو ما وته چې لکه ستاد روډ کې کم دی یو خو وستانه یو 2 انچ دنګ نری ش 15 فوټه دنګي او دیو ان شاء الله تعالی ولا په ور کې نو ورکي هغه کار کړي کنه خو سم دغه تاسو کوچینګ تاسو منټرینګ او تاسو دواګانې خو زما ډیر کار کوي چې کوم لوړ کار کړي هغه پر باب کې خپل ایست ماشاءالله سر چې تاسو بیټینګ سټایل چې کوم دی کنه زما بیټینګ زه خو چا کړي خپل هم شکر منه وی لکه لیګ بند تاسو لیګ بند خولې وای ک اوف بندې ک یاره زما الله تعالی ټیلنت را کړی زه شاته می شاټ وامه هغه مې مکوا ما یو شاټ لیدل سرجی دا تاسو پاس ولې هغه پاس شو باندې به بول نه رواني او زګه چې خبره پرې ټونه کې رواني دا چتم سره وې دي سر دا تاسو سروي دا خو ما وړي کنه تاسو وعلیکم سلام سروي نه فون راغی السلام علیکم خیر دی ټیک ټاک یاره باسا هم ګټه لګنه نن به ولو ګټه مونږ سره لوبغاړي سیب راغلي دي نن چې کوم مونږ میچ راګټلې دي لوبغاړي سیب د تاسو څه جی رستم والا السلام علیکم پریډره والا یاره وای مانه اجي صاحب پکار چې نن خو دا تورې ډول کې راوستي یاره پریډره والا نن خو مونږه لکه تورې د باندې سکه مونږه تور مټې او تشبازه وګړي په کراچۍ کې واه چې لکه برن پاسمان کې ستوري جوړ کړی ولې چې دا مقابله ډېره سخته وکړه یاره اجي صاحب ملک صاحب ګوره هم ستاسو دواګانې په دغه دواګانو شوه ما پکې الحمدلله 50 والا 46 سال پهله موږ پاکستان په دې کې خدای کامیابي را کړې وه واه اور بیا لمبې لکیره پې زمونږ د پاکستاني د هند هلکانو راله فکر خو په دې کومه که نه جی بالکل بلکې یو دا ما سر ویلي چې د کلمې برکت په دریابونو باندې ورځه هغه دریابونه تاسې ټکوي که نه بالشک دواګانې کې ډېر زور زمونږ کلاړیان دا شکر دی چې ورسي دې لمبې الله ته سجده کوي نو موږ به یې څنګه نه ګټو ته ما ته دا ووایه ګوره کلمه داسې الفاظ دی چې دا به په ځلکدن کوم ته ګوته اوچتې نو خدای پاک دې دوزخ ته لمبو نه جنت ته کوي نو دا کلاړیان په دعا کې دي د پاکستان او بیا زمونږ ښه سرې ډېرې خانه ته څنګه تاسو چکې ووهلې چوکۍ دې څو وولې زه نن راغلی یاره نن خو زه راغلی یم لالا ته میچ په خوشحالی کې ما چې دې قوم ته مبارکي ورکړمه ځکه قوم ډېر نن سبا ډېر غټ ټینشن کې و چې کله زمونږ کلاړیانو ته صحیح سګنل میلاو شي نو دوی بیا ځان هم وژني دا خو تاسو د پته د کلمې زور سره سیوا دی چې د نیکه دې څنګه هغه کم غټ غټ بریتو که نه د لالما شانتې داسې چکې وهه او انشاءالله دغه برید وخت په راځي انشاءالله دغه برید پوته پرېږدم دغه لوبغاړي صاحب نه موږ ټول امیدان دي ملګری خو مې د اختر په پروګرام کې لیدلی دی بیا مې نه دی لیدلی او دا څوک یادوئ او ښه دا سعودي یادوئ سعود خان دا یادوئ زه هم پریکټیس ته تللی بس جی او زه ډېره زیاته مهرباني ملک صاحب ملک صاحب چې کوم دا خپل د دور بال را روان دي سرجی یو چکه وه سرجی کم دی بال را روان دی خپل بچ کوه بس خپل او چې دا څوک راولي بال ته کومنټري کوه دغه زموږ کیمرامین چې دی نه کنه صحیح کومنټري کوه او دغه را روان دی او زه به بریک طرف ته ایو جی ویلکم بیک مرحبا بكم کې یو ځل بیا زه او ما سره چې کوم ولاړ لوبغاړی صاحب دی ډېر مشهور زموږ کرکټ پلیر دی ماشاءالله دوی نه به موږ نن سوالونه کوو سر جی د 92 ورلډ کپ چې کوم تاسو وګټلې یاره 92 ورلډ کپ کې ما تاسو سم تباهي کړې وه سر جی 92 ورلډ کپ کې چې کوم کنه اوریجنل کردار به حالت مدا کړو اوریجنل کردار به اوس دلته مدا کړو ما د 92 نه تر اوسه پر چې کوم ورلډ کپ مونږ ګټلې دی هغه تاسو په کرکټ والو عمر نه زړیږي دی اوسه پر عمران خان صاحب ته وګوره اوسم لګیا دی او عمران خان سره هم تاسو کېل کړی دی واو ماشاءالله هغه لشه د سوره مشورې دا ولا ما ور کولی کنه او ما ته لکه وسیم اکرم هم کوچینګ تا او دغه په بال کې چې دا سوینګ ماته دا یو دغه نه ګوته دا مې داسې ورولې خجی سر جی موږ سره یو کول دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی دا بال لک په کلار راوله بال په قرار درواله موږ ته خلک صحیح په وکټ باندې ودرېږي کنه زه ولاړم دا څنګه ما کوه دومره غټ وکټ دی کومه نو دلته خو د وخت د میچ وخت مس کیږي څنګه او کنه خو ته خبره کې بال ته ودرېږي
نه زه دلته ولاړ یم نن سبا چې کوم دی نو کرکټ اوس دې خبرو ته راغی ته به دغه ځای نه بال راولې او زه به دې ځای نه وایم سرجي دومره ټیلنټ دی پکې زموږ لوبغاړ صاحب هغه مه کوئ ته بال راولې او زه به دې ځای نه وایم ګپشپ سره هیټینګ وایي زه په درته کومه د سعود خان د امپایر نه خو اجازه واخلم که نه ها اجازه دې واله اجازه دې ښه بال کوه سعود خان خیر خیر السلام علیکم جی الحمدلله ښه جوړ تاسو ښه ضیاء الرحمن له کابل نه جی او ضیاء الرحمن ښه وروره جوړ ډېر موده پاس چیرې ورک ورکې بیخي خپرونه پرېښې ده خپرونه راځي مونږه د اتوار په ورځ سنډې په ورځ راځي مونږه 4 نه تر 6 پورې امارات ټایم فیروزه دې څه کړې ده سرجي فیروزه اوټ دا کم ګول یادي دا کم ګول یادي فیروزه ګول یادي کنه فیروزه ګول یې روړ ښه تاسو جی لاړ کښته جی کرکټ میچ مو وکړو او د سرجي پرفارمنس تاسو وکړلو الو اورې ناوري خزه ډېره مهرباني الله دې وبخښه د فیروزې د ګلونو خبره وکړه دا دی چې میلمه راغلی بیټسمین دومره غټه کارنامه کړې ده او تا ولې ګلونه نه راوړي فیروزه او سرجي تاسو پکار دی چې سر یو تاسو په شان چې تکړه یې که نه پکار دی اپریسیشن پکار دی که نه پکار خو ماله دی اپریسیشن او څوک یې راکړي سرجي ته بانو نن تر ننه پورې داسې میچ وکړو چې تاسو پکې لکه ډېر جذباتي شوي بس میچونه خو ما چې کوم بیلي دی غره ده تا ویلي بیلی داسې خو به نه شو ویلی که نه چې تاسو څه مشکلات راغلي دي مشکلات خو دومره خلکو را لخپې والي دومره خلکو مشکلات تاسو ته مخامخ شوي نه دي دا نه مشکلات د دنیا مشکلات راغلي خو الله تعالی دا صوباړې راکړې مشکلات څوک راغلي نو هغه بس بلوز یو ټلیفون هم راغلی هغه ډراپ شو ماشاءالله دغه خو اوږده وه چېرته ډراپ شو هغه تاسو چوکا وواله سرجي بیا راغلی السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ښایسته نوم او کوم ځای نه اخیزاده خبرې کوم ملکن نه بال لکه سپینر کو پاس بال لري یو ښه بال ورته وکړه مونږ لبغاړی صاحب راغلی دی سپینر کو پاس بال لري نن میچ راته ګټلی دی مونږ ته نه زه بالر نه یم بیټسمین بال ډېر روان و بال به ډېر روان و که نه ما چې روان بال به وای نه ګراونډ نه وباروځي چې سم دی نو بیا کیچ کېږي هغه سړی خو یې کیچ کي که نه نه چې سم دی نو بیا کیچ کېږي هغه بیا زوره چې روان دی کې به روان بال وای تا د برخې د ایکسچینج کې ویشتو او څنګه به ویشته د برخې د ایکسچینج نه دی او ډېرې به بیا هغه وویشته هغه وویشته مې څه نه چلته هلته به ګوره څه خپلوان هم شته نو مې څه نه چلته او خیر ښه دی تاسو ښه یې که نه اسی بابا میز خو موږ ته مبارک شي شه یاره جی ستاسو دې مبارک شي جی ستاسو دې مبارک شي یاره دې کې یو کار دی پاکستاني دغه کې جی جی یاره دا چې مبرور غونډې شي بیا په یګانې کاږه واګرځي نو یاره دا خو هر سړی داسې چې کله چې چاله پیسه راشي چا سره غوده راشي نو دی بیا مغرور او چې کله دا غوده ته لاړ فاینل موږ وبېږو که نه نه انشاءالله نه بېلو ګوره دا خو راته ته وایي چې ګټه نه بیا ګټه ما خو چې ته راته وایې بیله نه بیا بیله به نو دا خو به څه ګټې چې الله ورسره یادوي که نه ته به یې داسې وګټې چې ځان ته څه وایي بېشکه وګوره بس الله تعالی خو الله تعالی پر انسان باندې امتحان دی که نه ګوره هر سړی چې کم دی چې چا کې تکبر راغلی نابیللي ده هغه بالر دی کوار څه دی ته چې دا کم پوزیشن کې ولاړې که نه نو بیا یې ګټې ته څنګه څه ته دې بال ته چې ته څنګه ولاړې که نه راولی تیار دی نو ګټې او انشاءالله دا چې کومه جذبه ده که نه د فاینل هم ګټلی دی مونږ انشاءالله تاسې ورته ګوره چې داسې دا به ورته نیولی دی چې ما چې بس معمولي بال به پشکو مو چکوئ غم یې مه کوه تلې به یې الله دې بټخلي نه کاله او زما پېژندګلو زه یې پېژندم جی سر دې ګوره ما دا سند نه پېژنې چې کله ما به کرکټ کوم ښه خو دې نه ته نه خبر که نه خجي سرجي تاسو زما ټیلنټ خو دې ته پته و ډېرو خلکو ته ډېر بعد کې پته ونه لګي لکه ډېر وروستو خلکو ته پته ډېره مشهوره کیسه ده مشهوره سرجي تاسو یو بل کول راغلی والا السلام علیکم والا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ښایسته نوم کوم ځای نه الو جی تاسو ښایسته نوم السلام علیکم وعلیکم السلام بال لاوله لکه تیار ده ته ولاړې ما څنګه ټیک ټاک یې فوم کیو بس ورته خبرې کوئ بال شکر د خیر تاسو ښه وعلیکم السلام څنګه الحمدلله تاسو ښایسته نوم او د کوم ځای نه
دا کوټه د کوټې نه د کوټه نه د کوټې نه د کوټې بالر دی د کوټه بالر دی یو خسته خوندې بال خو ته سرجی دا مونږ نن هلکه تیز بالر کو سلو بالر مونږ شو ته نن لوبغاړي سیب راغله د کول ډراپ شي سرجی ما تاسو دا کول چې سرجی تاسو ته به کوچینګ ته ډیر خلک راځي تاسو به لکه ډیر مونږ ته کوچینګ وکړي دنیا شاګردان او د بنگلاديش ټیم هم تاسو کوچ کړی دغه نه پوره ټیم او د ټول د افغانستان دا ویم ټرین اوه سرجی بل ټلیفون دې سلام علیکم هلو بالا هلو سر دا نو بولو نو باندې دې باندې کو سم دا ویګم سر ټیټ کا او ګره هوک شاټ وو هلو د کول आवाज ډیر کم دی سرجی کول هلکه تیز هلکه بال سپیډ ورکه جی مونږ سره نن لوبغاړي سیف دی زمونږ چې کوم د مان اف د میچ دی او د مان اف د سیریز به ورته وایو که څنګه سر جی بالکل السلام علیکم دی به داسې ته ودرېږم چې پته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی څنګه یې تاسو په خیر راغلی یاره پیر صاحب ګوره پیر یاسین صاحب بال لا ته راوړو والله چې نن به داسې وباړې راوړی دی ماشاءالله نن خو ما ستاسو سره مقابله دی د ټیم او ما سره هم ګوره داسې کلاړان دي که نه زمرود لالا شو مطیع الله بای شو میرشید بای شو زبیر لالا شو تاسو زموږ د ټیم نوم نه دی اورېدلی شو ما خیال دی نه دا خو ټول هغه انپټ دي پنجابه شو او زما سره داسې بالران دي که نه زمرود لالا به دې ګوره په هوا کې کیچ کوي ښه او هغه سره او هغه خو بس ګوره خو داسې ګوري بس چې سکیچ او یو شعر به راته ووایم همت کوه هر قسمه هنر شته دی همت کوه هر قسمه هنر شته دی چا ویل چې په دریاب کې ګوهر بس دغه بیلنس وزره واو جی سر جی لوبغاړي سیب دا تاسو وګورئ د فیوچر چې کوم فائنل را روان دی دې ته مو څه تیاری ده دې کوم دار جوړم به او دا ډنګ ډنګ ګوره د میچ زو بل ډنګ ډنګ سندره طرف ته سندره نه پاس به دوباره راسو د دمه نه پاسه یو ځل بیا ز او ما سره ولاړ مشهور لوبغاړي سیب نن راغلی د تاسو په خدمت کې حاضر دی میچ ګټلو د مان اف د میچ او مان اف د سیریز او ان شاء الله سر جی فیوچر میچ کې څه پریکټیس تاسو سره روان دي او سب وای جوش جذبه میچ کې چې کوم وګړي ټول نه امپورټنت ټول نه ضروری خبره کوي شوشا په دې شوشه باندې مونږ پوي کې سر جی دا څنګه شوشا سلبیانی واسه روزانه په ویډیو کال باندې خلکو سره لایو راځه دیشو او بس او دی په ګوره اپ په ګوره دا رنگینه او دا خلک او نور ټیلنت وی او نور ولستا قدرتي ټیلنت وی خدي سر جی که تاسو اجازه وي موږ سره کول السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر د پاس راول ستاره بال د نازم نه نو یاره خنره زه وایم چې نن ناصر صوباړه دې په تاسو یو څو چکی وم ته روزانه په خلکو چکی او خیر نن خدای پاک ماته را مخامخ کړی علم شیرا راوله میدان دا خوشاله کې سرزی خسب خې زخنه ما بال لاولا بال کوم درول اوس باندې راو په شاته کې سترګه باندې ولګي موږ ډېر خطرناک یار کړی ولو نه نو خو بیا به خپل لګي زما بسترګه نه لګي یار کړ راولې او دا صوباړه به ته نیولې نو هغه خو چې ته هم نیسې که نه زموږ دومره تیز بال 150 نه بری یاره زما دا بیټ هم چې کوم دی په 180 کې تاویږي څنګه ده خیر ده طبیعت ښه دی سټي نو سر ډېره مننه ستاسو له دې پروګرامو او ټول پاکستانیانو ته په دې کرکټ په جیت باندې مبارکي ورکوم تاسو ته ډېره مبارکي او تاسو د چینل هم ډېر زیات مشکور یم تاسو د ټیم هم مشکور یم تاسو په هر فیل باندې خبره کوئ په هر موضوع باندې خبره کوئ نو تاسو هم ډېره مننه جی او ټول پاکستانیانو ته وایم چې ګوره چې کله زمونږ ټیم جیت شي نو تاسو کورونو ته میډیا ځي خوشحالیانې دغه کوي او چې کله هار شي نو بس بیا ردی بدی او خبرې او میډیا او کنه دا یې داسې وکړه داسې نو که دا جیت کوي او که هار کوي دا زموږ هیروګان دي موږ به هر وخت د دوی سپورټ کوو بېشکه یاره بس زبردسته خبره دی وکړه په ایمان چې کله موږ وبیلو که نه بیا زه پټ راځم کور ته زما د چا هم چاته نی پته لا
سرجي دغه راته وایي چې لکه نن مو میچ وګټلی او دومره زر تاسو سرخرو یم سټوډیو ته ورسېدو ماشاءالله 300 پلاټ راته یو ځای کې میلو شو دا 160 والډي دي کنه 300 پلاټ راته بل ځای کې میلو شو ته دنیا خلک چې چا پرته مخ کې راشي نه هغه خلک راته مو سلامونه سرجي دا کیمرامین ته هم لږ پلاټونه پکار دي نه دلته خو نه خو زما لپاره دی ایبه مشوتیا کی السلام علیکم سرجي چوکا په دا نو والو نو والا دا نو بول نو بول شو سرجي لکه دا ما ویل چې دومره زر تاسو هغه زینه دومره سات سمندر پار کرके आ गए او دا څنګه کپڑا کې ګور دنیا ډېره غټه ترقی وکړه ته چې سترګې پټې نو هلته به چې سترګې پټې نو دلته وای راته ورینه ګورې ها بیا سوکتي سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جوړیو تاسو خپل بالکل خیر دې موږ قطر نه خبرې کوو جی قطر نه هر کله وای ډېر مننه او میچ مو کته دنن یاره الحمدلله بالکل ورته انا بجنه انتظار کوم در ختم مننه او د لوبغاړي سیب چې کوم پرفارمنس ونن 50 هغه په باره کې بتا څه وای میچ کې چې کوم نه خو ټول ایمانداری کړی خو ایک نمبر ایمانداری شینه فریدی وکړه ته پهلا نه هو باندې دبا به ورځول او ګور نن مونږ چې کوم ده کنه مونږ نن ایک نمبر ایمانداری خو دلی دا هغه فیلډینګ کې هغه بیټینګ کې مو دا خو معنی کنه ایمانداری سره کار څومره حقيقي بس ان شاء الله کنه سبب انګلند ګټي د انډیا او یره دا معنی تاسو یره د ټولو خلکو چې کوم نه کنه انډیا ته سترګې وګوره داسې ملته داسې مسلمانان دي او دا خوشاله خبره ده چې د ټولو دنیا او د ټولو پاکستان د خواهش ته چې انډیا میچ وګټي نه انډیا څه نه ګټي خانه انګلند یو ګټي ته ودی 192 والا پروګرام ته ځاشتي نه ټول خلک وی چې د انډیا او د پاکستان فائنل دا چې خوند غستل پکار دي انګلند سره خوشاله هغه انګلند سره تاسو چې انګلند وګټي انګلند چې راغنه ولم ورکو کنه کاپو انګلند والا کوم کپتان دی کنه هغه مسلمان دی خپل اوریجنل صحیح تفاصیل او صحیح ده بس زه چې څنګه تاسو خو خې نه مونږ خو چې ګیم په نظر ګورو او ګیم سره چې کم نه نو ګیم نه بخوان نه چې په کم میچونه کې خوان سي وای او دوا ودا کو چې کم ټیم مهنت کړي هغه دی وګټي خو هغه انډیا ده نه خوشاله صاحب سرجي تاسو د لکه ډېر ټیمانو نه اوفر راغلي کنه ډېر زیاته نه راغلي دی ما ته چې راځي دا یو میچ په دورو درکو سبا د نه جزره پاکستان سبا انګلند هم تاسو ته आवाज کړی دی انګلند مو आवाज کړی موږ مشوره راکړه زره مشورو به سي علامه ولکه بار خلګوره خبره ده جی ټول الله تعالی بندگان یو او موږ مسلمانان چې کوم د انسانیت لپاره چې کوم نه یو ډېر ښه پیغام یو پوه شو چې چا مهنت کړی چې هغه انډیا وي که انګلند وي ته پوه شوې که نه الله تعالی به ګټه غله ورکړي راځئ سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره تا د جوړه په خیره شکر الحمدلله روغ جوړ تاسو خپل څنګه یې دا سال د نور خیر شات ښه ده ماشاءالله دا کرکټ والا څنګه بیداره ولاړ ده دغه لوبغاړي سیف دی نن میچ راته ګټلی دی هغه به مونږ ریکویسټ نه وکړو خپل راغلی دی په خدای دا همیشه په پاکستانیانو ګټې وروره یو خاص درته کوم دا څلورو صوبې دي په خپل منځ کې دا لوبه کوي دا کرکټ چې کم په دې کې مخته وي هغه د بار ته ورمخته کوي نو همیشه د دې ګټې وروره زما دا خوښه ده چې زموږ سرونه کې ولاړ شي او د انډیا ته منچ وګټي انشاءالله د کوټه نه او افغانستان نه نه او ډېر زیاته مهرباني ډېر مننه الله خوشاله بالکل سرجي او څه ټیپس بلکه سبا خو ته انګلند او انډیا میچ دا غوي ته تاسو څه ټیپس ورکوي زه ته چې دواړه خو کولې ټایټ لابو کې په دې خلکو کې وینه وچه کې چې څوک به کټي او خيري په دوه ورګه د میچ فیصله وي ټول پلیرانو فیورټ خوته او زين استاد فیورټ څه ده زما فیورټ چې کوم دی نو هغه لوبغاړي سي زما فیورټ چې کوم دی کنه هغه زنوم نه لم زکه چې ټول مال ډېر خیال ساتي او بیا وران ټول خفشي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه چل خیر دی شکر دې مننه الحمدلله خیستانو مو کم زینا زراری خان مومنت مومند نه دی مومند جنسینه علي خان ډېر مننه مومند دی او موږ سره د خان څنګه دی اسف خان څنګه دی ډېر سور کې دی ډېر ټول لاله دې ټیم کې څوک سوای نو بس بس ما ته خبر را ماته کړې مالا خبر را ماته کړې ډېر ته جوش کې
گزاره کوه موږ خوږ نه کې مخامخ درته پراته یو او ډېر لوبغاړي زما د لاسه په هسپتال کې پراته دي او که نه مخامخ یو مخامخ او غم یې مه کوه چې بال راته راغلی نو اوس ګورې خدا راته ووایه چې ته سپینر یې کو پاس بالر یې تیز بالر یې کو سلو بالر یې نه یاره زه 240 کې یم او 240 کې لکه تا ته به زه تیاری کوم انشاءالله انشاءالله غم یې مه کوه دې 240 کې زه به 260 280 کې خو ته پریکټیس کوې سر جی او که نه آصف خان نن د شارجې انسټای کې وو واړه مړي وو دغه کالج ته او میچ هم کتلې او بوټي لاندې چمن کې پراته وو اچھا د جیلای ټیلیفونو کا دوه دغه پر ورونه دوه بالونه وباس او ویل ځان تیار که زو مال ورکه لږ صبر وکړه یو دوه باله دي چې څه چل چې وایي څنګه پاکستان وګاټه که نه نو بس هلته پاکستانیان لګي او چمن کې کار کوم موږ ویل پاکستان زنده‌باد زنده‌باد ما یې ته وایي چې تا وی ناري کو د وی سړی چې کم دی نو په ګاډي کې ناست وی په خپل سټیرینګ سیټ باندې ما واده کوم پاکستان زنده‌باد 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 نن ټول دنیا کې الله تعالی د پاکستان گونج اوچت کړی ګوره پاکستان موږ خو د غریبانان خلکو پاکستان زنده‌باد خو نن چې میچ ګټلی و نو ویلې نیوز کې ویلې والله صدر صاحب مبارکي ورکړه شهباز شریف ورکړه عمران خان ورکړه او د آرمي چیف هم ورکړه جرنیل صاحب ورکړه او دا یې ونه ویل چې آصف خان او درالي خان مبارکي ورکړه لکه زمونږ مبارکي نو مبارکي خو ماله راکوله که نه ټول قوم رانه مبارکي راکړه چې ډېره ډېره مننه او که نه زه بس الله دې خوشحاله ساته ډېره زیاته مهرباني موږ هم تاسو ته ډېره مهرباني وکړو یاره زه به هم لاړ شم سر جی بس ډېر ښه بس زما میچ نه زما پریکټس ټایم دی پریکټیس ټایم زه بېماري نه کوم سر جی نه به تاسو دا خبره زده کړو چې پریکټیس پکار دی پریکټیس خو ډېر پکار دی پریکټیس کول پکار دی ګوره بیا خو دا ښکلې غونډه کې سندره چې کوم ده که نه بلکل سر جي سندرې نه به ګډه ګډه ځو خوند به اخلو سندرې نه پاسه به راځو او که نه ویلکم بیک د بریک او سونګ نه پسې ځل بیا هرکلی ډېر هرکلی سعود خان تاسو په خدمت کې حاضر ده تاسو خوښې پروګرام په مرحبا بکم کې تاسو ته ډېره ډېره مبارکي د پاکستان میچ ګټلو او د یوم اقبال هم مبارکي تاسو در کومه تاسو چې څنګه وخت و زموږ لوبغاړی صاحب اوس خو مونږ اجازت ورکړو هغه رالو تاسو ته ښایسته ښایسته خبرې وکړې تاسو ته امید لرو تاسو به خوند نه اخیستې مونږ سره یو کول دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وروره ورحمت الله وبرکات ښه روغ جوړ تاسو خپله ښه یاستي څه دې کوه کرکټ والاست ملګری کرکټ هغه لاړو پریکټیس ته لاړو هغه میچ دی که نه پریکټیس ته مو نو پریکټیس ته کار دی که نه تاسو خپله کرکټ کوئ محسن نوم مې دی پېښور نه څه نوم مو دی محسن پېښور نه ماشاءالله تاسو خپله لکه کرکټ کوئ محسنه بالکل یې کوو ډېر شوق لرو څنګه بیټینګ سره که بالینګ سره بیټینګ سره او تاسو فیورټ شوټ چې کومه دی که نه هغه کومه دی په لیګ باندې که په اوف باندې که څنګه محسنه اوکې کول ډراپ شو محسنه ورور چې کله هم تاسو چې څوک هم مونږ ته ټلیفون وکړي که نه د ټي وي اواز کم کوي اواز به ګرځي راګرځي بیا اواز خراب راځي خبر مو د کرکټ کوله او په کار دا هم دی چې ټول صرف کرکټ نه کرکټ خو نن سبا جوش روان دی T20 ورلډ کپ چې کومه دی سپیشلی پاکستان د ګټلو نه بعد ډېر جوش دی د کرکټ هغه سره سره چې څوک کرکټ نه کوي فوټبال والیبال څنګه هم ګیمز وي که نه اکټیویټیز هغو کې ځان شامل کوي ځکه صرف دغه ګیمز نه وي هغه صحت لپاره هم ډېر ښه خوند هم کوي ورسره ایکسرسایز هم چې ته دغسې ایکسرسایز کوې که نه کېدای شي بور شي ستړی شي ته نه خو کرکټ فوټبال دغه چې هغو کې تاسو سره جذبه وي د ګټلو جذبه وي پرشر وي تاسو ایکسرسایز هم کېږي ورسره خوند هم کوي نو په کار دی هر چا ته چې دلته کوم مسافران ورونه دي په دوبۍ کې چې کم قطر کې دي خلیج کې چې کم ځای کې مسافران زموږ پښتانه دي که په کلي کې وطن کې پاکستان افغانستان په کار دغه دی چې اکټیویټیز ته ځان ګډ کوي او دا لوفرۍ مفرۍ پرېږدئ او دغه مستۍ کې ځان راولئ ډېر اهم دغه دی او انشاءالله مونږ چې څنګه یوسفزۍ صاحب راغلی او ښایسته ښایسته خبر وکړي امید لرو چې تاسو به خوند ترې اخیستی او ماشاءالله فاینل کې هم ورسېدو پاکستان او تاسو ټولې دعاګانې مونږ سره یو ټلیفون دی السلام علیکم وعلیکم سلام سلام مشهد سعود خان ورحمت الله ښایسته نوم او د کوم ځای نه زه د وزیرستان نه سید رحمان خبرې کوم وزیرستان سید اکمل
سید رحمان. سید رحمان ښه ډېره هرکلی وایو وزیرستان نه ډېره مننه تاسو موږ سره تماس ټلیفون او څنګه یې زموږ پروګرام زموږ نن خپرونه څنګه ده ښه والله دومره مزه کړې وه هغه بل پروګرام کې د رسخان لاله راغلی وه هغه نه ما یوه سندره غوښتې وه د افغاني اواز خان قرهبغي والا کومه یوه تاسو لږ زمزمه شئ موږ ته هغه دا چې تور پیکی د بند یاره بند په بند وبلی دی ډېره ښایسته ما به درته نیولی ښه جي کوشش به کوو که موږ سره په نشر کې وکړه ضرور به تاسو ته پلی کوو او تاسو په خپله غاړه کې که موږ ته څه زمزمه کوئ تور پیکی د بند یاره بند په بند وبلی ده ته که ښایسته یې ما به درته نیولی ده تور پیکی د بند وای که نه ما په خیال کول را ما په خیال کې ما ویل چې چېرته کول ډراپ شوی دی ډېر ښایسته اواز لرئ تاسو ماشاءالله هلو درغله اواز درغی جی جی تاسو ډېر ښایسته اواز لرئ ماشاءالله او والا زه د پروګرامونو کې کله کله شرکت کوم که نه او ښه که دلته کله دوبۍ ته امارات ته راغلی ضرور موږ سره رابطه وکړئ موږ به خپل ټي وي چینل باندې تاسو سره نیغ په نیغه لایف شو کوو نو داسې به وکړي چې بزوبې ته خو زه درتلی نه شم که نه ښه خو که تاسو خپل ما ته نمبر چېرته راکړئ زه بې تعلیمه کس چې ما ته خپل نمبر په سوقه سره وښودئ به زه دلته که ویډیو درته وکړم هغه ویډیو به درته واستوم بس صحیح ده موږ به انشاءالله موږ چې کوم بیک ټیم دی هغوی نه به تاسو نمبر موږ نوټ کړو او تاسو سره به په رابطه کې راشو انشاءالله ضرور داسې ټیلنټ پکار دی کول ما په خیال کې ډراپ شو که غلی شوې ماشاءالله وزیرستان چې کوم خلک دي که نه هغوی ډېرې څنګه به وایم لکه ډېرې صفا غاړې وي او ډېرې لکه جدا انداز کې سندرې وایي لکه داسې سندرې چې کله وایي که نه داسې ښکاري چې ډېر لکه د زړه نه او ډېر پکې جذبه غم وي پکې لکه د دوی ځوانان چې کوم وزیرستان ول دي دوی ډېر لکه مشکل ټیم تیر کړی و مخکې الله اساني ورته پیدا کړه الله یې نور اساني ورته پیدا کړه الله سهولیات نورو پیدا کړي ډېر ټیلنټ لري او دغه چې کوم ځوانان دي ماشاءالله ډېر تکړه او ښایسته ځوانان دي الله په ښې لارې باندې دي او ښې لارې ترې راولي موږ سره اوس وخت شوی دی یو بریک والا د مې ته به ځو د مې نه پس دوباره راځو ویلکم بیک مرحبا بكم کې هرکلی زه یم سعود خان تاسو سره نیغ په نیغه خیبر سټوډیوز کې لاندې چې کوم نمبر لیکل دی زر زر موږ سره تماس ونیسئ ټلیفون وکړئ چې څه خبرې څه ټپس وي څه خوشحالۍ څه هر څه کې وي موږ سره شیر کوئ موږ چې تاسو اواز چې کومه دی هغه ټول پښتانه ټول افغانان ټول چې کومه دي دا چینل ګوري پوره دنیا کې تاسو اواز به واروئ انشاءالله او خبره کرکټ روانه ده نن سبا امارات کې موسم هم ښه شوی دی چې کوم زموږ مسافران رول دلته اماراتو کې دي ښایسته موسم دی نن سبا ځئ کرکټ کوئ صحت کوئ نن سبا هسې هم د کرکټو جوش دی او پاکستان هم ګټلی دی فاینل ته تللی دی زه بیا د میچ خبرې کوم د کرکټ خبرې ځکه کوم چې دا زموږ د خوشحالي ده او دا جذبه پکار ده چې موږ چې کوم ټیم دی هغه چې وګټي که نه دا ډېر یو لکه ما چې چېرته زه افیس کې کار کوم که نه هلته هم لکه ډېر پراوډلی زه ګرځم فخر سره سلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله ښایسته نوم او د کوم ځای نه بس هغه اوس چې ما درته کال کړی و زه د وزیرستان نه یم ما تا ته وویل چې کله تاسو ما پروګرام ته غواړئ بیا ما ته یوه ورځ مخکې ټلیفون کوئ زه به تاسو ته هارمونیه راوړم ښه مننه جي ضرور انشاءالله او تاسو چې کومه سندره وویله ډېر خوند یې وکړه ډېر ښایسته اواز لرئ تاسو ماشاءالله چې کوم وزیرستان خلک دي که نه ځوانان دي هغوی ډېر ښایسته غاړې دي هغوی ولې او بیا کول ډراپ شو ما په خیال کې څه د سیګنل مسله دی یو بل کول دی موږ سره السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سعود لالا جوړ په خیر وعلیکم السلام الحمدلله لالا جي ښه جوړ یو تاسو خپله ښه یاستئ شکر په خیر څنګه ښې برابر ښې الحمدلله مینه ده دواګانې دي ستاسو او که ښایسته نوم کتونکو د خپل ښایسته نوم ورته وایي هلو ما په خیال کې کول ډراپ شو دا زموږ سره ملګری و ډېر په خوشحاله انداز کې موږ ته ټلیفون وکړو خو بهرحال
افسوس سره ټلیفون کټ شو. ان شاء الله دوباره کوشش وکړئ او موږ سره رابطه وکړئ، د زړه خبرې د زړه حالونه د خپل خوشحالۍ موږ سره شیر کړئ. یو بل کول د موږ سره. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الو څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه برابر یې؟ الحمدلله. دواګانې دي. ښایسته نوم او د کوم ځای نه؟ بیا کول ډراپ شو. څه په لاین کې مسله ده ما په خیال کې الله دې وکړي چې ښه شي او مونږ ځوانان مونږ پښتانه وروڼه چې کوم دي مونږ ته ټلیفون کوي، کوشش روان دی او به دوباره کوشش وکړي انشاءالله دوباره به ولګېږي. دا خیبر چینل چې کومه دی دا مونږ چې کوم پښتانه دي وروڼه کنیکټ کوي یو بل سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر د شکر د امن ده. قراري ده؟ قراري ده وکړه نو په لا یو منې راولې نو. ماشاءالله جی. ښایسته نوم او کم ځای نه؟ د ټي وي اواز لږ کم کړئ وروره. پردیسي مروت خبرې کوم لکي مروت نه. لکي مروت نه؟ ښه ښه، ډېر ښه. مونږ هم تاسو ته لږ نږدې یو. تاسو کوم ځای؟ زه بیټنا یم، د مروتي کلي یم. اچھا جی. نور شی؟ خیر د مونږ یو غانې فرمایش کولو نو. فرمایش نه مخکې که تاسو لږ زمزمه شئ. څنګه؟ لکه تاسو لږ یو دوه ټکي یو دوه سندره راته ووایئ. ولې نه ولې نه. جی جی پوره دنیا واوري. جی وایي. د جهان په مخ په نه وي. نه 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 داسې به شاعري په انداز کې به نه وایه، په سندرې په انداز کې به وایه. خیر د شرمېږې به نه وایه. شاعري په الفاظ کې خو مونږ ته نه راځي نو دغه ګانې خوند راکړی دی مال چې دا راته ښه دي ښه دي ووایاست دا ټکي ووایاست. جی وایه که نه. جی کول ډراپ شو ما په خیال کې او مونږ سره د ځوانو څه سندرې فرمایش یې وکړو خو مونږ په پوه نه شو کومه سندره وه. کوشش یې وکړو په شاعري انداز کې سندره ویله خو مونږ نوټ نه کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. बुलंद कर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. वाह वाह मुबारक شه تاسو د علامه اقبال ډے هم تاسو ته مبارک شه. جی بالکل بازاغره جوړم به کالرو موتامانه تاسو نو محمد شفیق د سوکانو په خبر مونږ ته تاسو ضرورت ده. تاسو आवाज خو ټول دنیا پیژني. هلو محمد شفیق صاحب بخښنه کوو تاسو لکه تاسو ماشاءالله تعارف محتاج نه یئ. هر څوک او مونږ ټول ټیم تاسو आवाज پیژني خو بیا هم بخښنه کوو تاسو نوم ذکر نه وکړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې؟ ښه یې؟ برابر یې. شکر. د ښایسته نوم او کم ځای نه؟ محمد د کم ځای نه؟ بلوچستان ضلع هرائل. بلوچستان نه چونه ته وشه؟ څنګه شی؟ شکر د شی. تاسو خپله شی هستی؟ شکر د خیر. شکر د ماشاءالله. او میچ مو کتو د نن میچ؟ ټي وي आवाज کم کا بھائی. دغه پروګرام چې کنه دا به ریپیټ کی کتل شي تاسو په یوټیوب باندې هم راځي. پورا پروګرام مونږ یوټیوب کې اچو خیبر میډل ایسٹ ټي وي. دغه نوم باندې مونږ د یوټیوب چینل دی. یو بل کول د مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو غانې والا چې بیا په لایو باندې ویل چې په پوهه نه شولو که نه هغه غانه زه تا ته بیا وهم یو ځل بیا هرکلی. جی وایې پردیسي صاحب. غانه دغه یوه غانه دی ښه کرن خان والا دی ورته وایي د جهان په مخ په نه وي دغه ستا غوندې دلبره. واه. او نو دا غانه راته ولګوه او ته راته وایي چې په شاعري کې راته ووایي نو یو دوه ټپې به سلیم مروت والد ته ووایه. وایه که نه. جی سلیم مروت ورته وایي که نه ګوله راځه لارې سارل زمانه نه کېږي نور تا نه جدا ژوند تېرول زمانه نه کېږي نور. واه واه. واده لرې؟ واده خو نه لرو را.
زر واده وکړه به لار به درته ساري وي. ښه ده نو ښه ده. د ورته وایي چې لکه مازدیګر ته درځم او ګودر ته درځم او لاره به دې سارم. او که نه نو زر مور پلار ته ووایه وروڼو ته وایه چې زر درته واده کړي د واده عمر دې شوی دی او دومره خوشحالېږي واده ته الله دې وکړي چې خوشحال ژوند درکړي واده او ښه ډېر ماشومان درکړي او چې موږ ته دغسې ابادي راکړي داسې خوشحاله ابادي. پوره یو ټیم چې جوړ کړي انشاءالله نیکسټ ټیم چې وایو ورته پردیسي بھائی زمن دي. ښه جي ګرانو کتونکو ډېر ښایسته کول موږ سره ښایسته کولوان دی او دغسې ښایسته خبرې به روانېږي خو موږ ټیم چې کومه دی اختتام ته راغلو. دعا به وي چې فاینل کې پاکستان وګټي او د موږ ټولو کولرو ډېره شکریه او آصف یوسفزی صاحب هم ډېره شکریه چې کیریکټر کې راغلو نن او انشاءالله را روانې هفتې ته به تاسو ته بیا پیش کېږو تاسو په خدمت کې مرحبا بکم کې هغې پورې ځان ډېر خیال ساتي انشاءالله. زما ته اجازت راکړئ. خدای په امان.